د افغانستان د بیا اشغال په هکله مهم معلومات راغلل. طالبان ولې د هوایي فضا د کنټرول وس نه لري؟ طالبانو ته آزاد څه ویلي او وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د هوایي حریم د اشغالېدو په اړه اندېښنه کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ځواکونو د فراغت په یوې غونډه کې د افغانستان په هوایي حریم کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. مجاهد دغه شان د پوځي تسلیحاتو او تجهیزاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د پوهې پیاوړتیا ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ویلي ټول ویني چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی خو څه کولی نشي. هغه زیاته کړه نن زموږ او تاسې په سرونو ډرونونو الوتنې کوي. زموږ او تاسې فضا یې اشغال کړي. زه هم ناهیلی ورته ګورم، ته هم ناهیلی ورته ګوري. وزیران، قمندانان، د قلو اردوګانو مسؤلان او جنرالان ټول اسمان ته ګوري خو هیڅ هم کولی نشو. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان په هوایي حریم د بې پیلوټ الوتکو د الوتنې راپورونه موجود دي. پاکستانی پلاوي سره د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو حکومت په وروستۍ اعلامیه کې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې راغلي چې په دغو ملاقاتونو کې د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو پر مهمې موضوع هم خبرې شوې دي. د افغانستان په هوایي حریم د بې پیلوټ الوتکو د الوتنې راپورونه موجود دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو اسدالله ندیم د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو لامل د طالبانو حکومت تګلاره بولي. اسدالله ندیم وایي ښه دی چې د ښاغلي مجاهد دې ته پام شوی چې افغانستان یو ناتوانه او بې دفاع هیواد دی. د افغانستان د ناتوانۍ یو لامل هم خپله طالبان دي. که طالبان خپلې دې تګلارې ته ادامه ورکړي افغانستان به لا ناتوانه او کمزوری شي. اوس خو د ځواکمنو هیوادونو الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي خو ممکن په راتلونکي کې کمزوري هیوادونه هم دا کار وکړي ځکه افغانستان د طالبانو د تګلارو له امله د هرې ورځې په تېرېدو نور هم کمزوری کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د 2022 کال د جولای په میاشت کې د کابل ښار په مرکز کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري په خپل استوګنځای کې په نښه وواژه. ایمن الظواهري طالبانو هغه مهال د ایمن الظواهري د حضور په اړه بې خبري وښوده. ویل چې د امریکا د اقدام د افغانستان د هوایي حریم نقض دی. خو د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش د پراختیا په اړه په اندېښنه کې دي. وایي چې دغه هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل نشي. طالبانو بیا تل دا موضوع رد کړې او ویلي دي چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.